जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम पनामा द हग़ पाक ज़ात چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، نن په دې کلاس کې مونږ ستاسو د پاره دوه د انګلیش ډیرې انټرسټینګ سټوریانې راوړي دي. د دې ترجمه به هم تاسو ته کوو او دا به تاسو ته د یو ټکي معنا هم کوي. دې ته ښه په توجه سره وګورئ. دا کلاس ښه په توجه سره واورئ. صحیح ده. د کلاس شروعات د بسم الله نه وکئ. دا کلاس در سره زه هم ګورم، زه هم شروعات د بسم الله نه کوم. The frightened cake. The frightened cake. Frightened وی ډارونکی، cake خو cake وی ډارونکی cake. A loving mother made a cake for her children. A loving mother made a cake for her children. A loving mother, a loving وای میننا کې تا mother مور، میننا کې مور، made جوړول ته وای. A cake for her children یو میننا کې مور خپل بچو د پاره، خپل مشومان لپاره یو کیک جوړ کو. The children started مشومانو شروع وکړه، مشومان شروع شول to get behind her چې هغه مطلب مشومان مور پسې شاته ولاړ شول، شاته ورپسې روان شول، لکه مور سره پهی مشومانو ته شاته ولاړی منډې پسې وهي. تو سیم هغه کیسه ده، مور ورته کیک پخودو ته شاته ولاړو. Please can we have the cake now? Please can we have the cake now? مهرباني وکړه آیا مونږ د کیک اوس خوړای شو؟ We are so hungry. Hungry وی وږیوالی ته چې یو سړی وږی وي. مونږ ډېر وږي یو. They cried. دوی جړل، دوی چغې والی، ماشومانو چغې والی چې اوس خو کیک تیار دی، آیا مونږ اوس خوړی شو؟ You can have all the cake you want. You can have all the cake you want. تاسو چې څومره غواړئ هغومره خوړی شئ. But please wait for it to cool down. She said. مور ورته وایي چې خو لږ شانتې صبر وکړئ چې دا یخ شي. But please wait خو لږ شانتې صبر وکړئ، مهرباني وکړئ لږ شانتې صبر وکړئ. To it to cool down چې دا یخ شي. She said. مور ورته وویل. But the children were not able to keep patience. But the children مشومان چې کومو were not able هغه په دې هغه کې سوچ کې هغه کې نه وو to keep patient وایي صبر ته چې هغه صبر وکړي. Mother has already baked the cake. Baked وایي تیارولو ته، جوړولو ته، پخولو ته. which more already cake تیار کړی دی. See وګورئ it is there on the table. په ټیبل باندې میز باندې الته پروت دی. Let's take our piece. راځئ چې خپله حصه ته واخلو. said one child. یو ماشوم دا ورته وویل چې راځئ وګورئ مور کیک جوړ کړی دی، راځئ په میز باندې پروت دی چې خپله حصه واخلو. I think we should wait. I think زما خیال چې مونږ به لږ صبر وکړو. Mother told us. مور مونږ ته دا ویلی دي to wait for it to cool. مور مونږ ته دا ویلی دي چې لږ صبر وکړو چې دا یخ شي. said another child. بل ماشوم پکې دا وویل چې مونږ ته مور دا ویلی دي چې دا لږ یخ شي هغې پورې چې لږ صبر وکړو. but the children did not listen. خو ماشومانو خبره نه اورېده، غوږ یې نه کېدو. while taking a piece چې کله دوی یو حصه ونه راغسته they ended up dropping the cake. دوی چې بقایا کم کیک خو هغه یې لاندې وغورځوه، ضایع یې کو. see وګورئ you frightened the cake چې تاسو نه کیک چې کم ویرېدو because you were in a hurry. هرې وایي جلدی ته، ځکه چې تاسو ډېر جلدی کې وئ. now اوس nobody یو کس به هم will get any cake today. اوس په یو کس هم کیک نه وخوري. their mother said to them. هغه مور دوی ته وویل. they were all unhappy. بیا دوی ټول ناخوشاله وو، خوښ نه وو. مطلب یې دا دی we must obey our elders.
we must obey our elder وای مشرانو ته چې مونږ خامخا مشرانو خبره واورو هغه اطاعت وکړو and learn to keep patience او دا زده کو چې صبر به څنګه صبر کوون کې جوړ شو صبر زده کو چې صبر به څنګه کوو the shoemaker norms د مونږ نومز حوال شو ګنومز حوال شو خو نومز ورته هم ویل شو د shoemaker سپلای جوړونکي چې کم ته مونږ موچی وایو چې کم بوټان جوړي سپلای جوړي one morning یو سحر a shoemaker was shocked shoemaker سپلای جوړونکي حیران شو to find چې هغه کله وکتل a new pair of shoes on his table چې هغه په خپل میز باندې کله د سپلای نوې یو جوړه وکتا one morning یو سحر a shoemaker was shocked to find a new pair of shoes on his table یو سحر چې کله سپلای جوړون کی خپل ټیبل باندې خپل میز باندې نوې سپلای د بوټانو ولا وکتا هغه ډیر حیران شو dear did you make these shoes یاره دا سپلای تا جوړې کړې دي the shoemaker asked his wife د shoemaker چې کومو دا موچی چې کومو دا بوټانو جوړون کې چې کومو هغه خپل خزینه ته تاسو کو خپل مېرمن نه تاسو کو چې آیا دا سپلای چې کوم په میز باندې پراته دي دا تا جوړې کړې دي no نه I thought you made them اخذ ورته وای his wife replied خزه ورته وای خزه دا جواب ورکړي چې نه ما خدا سوچ کوو چې دا تا جوړې کړې دي the shoemaker decided to hide at night the shoemaker decided اگه دا فیصله وکړه decided وای فیصله کرنا فیصله کوونه ته وای the shoemaker چې کومو موچی چې کومو اگه دا فیصله وکړه to hide چې هغه خپل ځان at night چې په شپې باندې خپل ځان پټ کم and see who was making these shoes او دا به وګورم چې دا سپلای څوک جوړوي to their surprise at midnight two gnomes with funny colored clothes and hats came into the house and started to make shoes د خیرنکونه خبره دا وه چې په نیمه شپه باندې دوه ګنومز چې هغې دوه ګنوم چې د خندون کې رنګ جامو یې اچولې وې او خولۍ سره راغلل د کور ته او دا سپلۍ جوړې کړې سپلۍ جوړول یې شروع کړل the shoemaker was thankful to them د سپلۍ جوړونکي چې کوم هغه ډېر خوشحاله او دوی ته شکریا ویله he gave them gift هغې دوی له تحفې ورکړې is his way of saying thank you دوی ته مهرباني شکریا ادا کولو په ځای باندې دوی ته تحفې ورکړې everyone was happy هر یو خوشحاله good deed brings great rewards خواله چې کده کم دی ښه عمل چې دا هغه ښه اجر راوړي